دغه بره کمنټ چې کوم شوی دی دی تپوس کوي وایي جي د بندش د ختمولو دپاره یو وظیفه وښایه. نو د بندش په حوالې سره یو څو ضروري خبرې اول واورئ. ضروري خبرې دا دي، بیا درته وروسته انشاءالله طاقتوره وظیفه در کوم. داسې وظیفه درته در کوم د بندش انشاءالله چې هر څنګه بندش وي الله رب العزت به بالکل د جرړې نه ختم کړي، د جرړې نه انشاءالله. خو پهله دا یاد وساتئ، آیا ته چې زمانه د بندش په باره کې یو تپوس کې، نو آیا ستا رښتیا بندش دی او که نه؟ د بندش نوم دې صرف اورېدلی. بندش څوک پیژني نه چې بندش داسې څیزه او بندش څنګه راځي په انسان باندې او څنګه لګي. یو خو د الله د طرفه څه امتحانات وي په انسان باندې، بعضې وخت کې هغه امتحانات راشي، د هغه امتحاناتو سره زمونږ سامنا وشي، نو ګوره یاد ساتئ هغې ته بندش نه ویلی کېږي، دا امتحان وي د الله رب العزت. او د امتحان پهچان د ټولو نه آسان دی. ښه، د امتحان پهچان، د امتحان د پهچان دپاره په سنتو کې هم احادیثو کې هم طریقه ښودلی شوې ده، او فقهای کرامو هم، صوفیای کرامو او فقهای کرامو هم ذکر کړی دي. آسانه طریقې درته ښیم. په تا باندې یو سخت حالات راغه، نو بیا وګوره چې په هغه سختو حالاتو کې ته د الله طرف ته متوجه شوې او که نه د هغه سختو حالاتو د وجې ته بل خواته لاړې، بېدینۍ طرف ته دې زړه مایله شو یا کم بل طرف ته لاړلې، نو دا دوه آپشنې پکې انسان ته عمومي مخې ته راځي. که چېرته د دغه سختو حالاتو په وخت کې ته د الله طرف ته تللی وي، د الله د در طرف ته تللی وي، د الله نه دې غوښتنه کړې وه او د دیندارۍ طرف ته دې زړه ډېر مایله شو، نو پوه شه چې دا امتحان دی. ښه، امتحان. او که نه چېرته ته په هغې کې د بد طرف ته لاړلی، د ګناه طرف ته دې زړه وشو، د ګناه طرف ته قدم اوچت کړلو او په هغه لار باندې روان شوي، نو دا یاد ساته دا بیا امتحان نه دی، دا بیا په تا باندې د الله د طرف نه عذاب دی، عذاب. ځکه څه داسې نافرمانیانې به نه شوي چې د هغې په وجه باندې خدای پاک ته په خپل گرفت کې راوستی. نو به هر حال ځینې خلکو ته د کاروباري او ځینې خلکو ته د رشتو ډېر غټ مسایل وي، د چا عمر زیاتېږي او د چا کاروبار روزانه د زوال په طرف باندې ځي. نو اول خو په ځان باندې دغه امتحان وکئ، ازمایش وکئ د ځان چې زه په کومه درجه کې یم، آیا امتحان دی که عذاب دی. نو که امتحان وي د الله نه د نجات یو سوال وکئ، او که چېرته عذاب وي نو د هغې نه د نجات دپاره هم سوال وکئ او خپلو ګناهونو باندې توبه وباسئ. انشاءالله دا د بندش دپاره داسې زبردست علاج دی چې هر قسمه بندش وي خدای پاک بیا ختمی. بل دا که چېرته بلا وجه او داسې ستاسو د رشتو رکاوټونه راځي یا ستاسو د کاروبار داسې حالات جوړیږي، نو د هغې دپاره د سورة الفاتحې نه بل مضبوط ترین څیز نشته. سوره فاتحه وایه، بس لا تعداد یې وایه، زما د طرفه ته مکمل اجازت دی، کار څو پیرې ویلی شي د ورځې په دې نیت